الله جل جلاله یا عبادی ازما بندگانو انما هی اعمالکم احصیها لکم انسانانو دا ستاسی اعمال ستاسی دا پار جمع کوم کم نیک اعمال چی تاسی کوئی نو دا ستاسی دا پار جمع کوم پدی که اللہ جل جلاله تا پایدا پدی که اللہ جل جلاله تا گٹا پدی که اللہ جل جلاله تا یو خاص شئی نست دا د انسانانو د خیر لپاره الله جل جلاله د دې اعمال حسابي پر دې فرشتي مقرر دي د دې د لپاره کتابونه جوړ دي دا د انسانانو اعمال دي ځکه انسان چې دی په هر منټ کې لس وارې بدلېدلی دا په روایت کې راځي د الله سره واده وکړي په یو روایت کې راځي یو انسان د الله سره واده وکړي چې یا الله د جهنمي د انسان یا الله صرف دونه را سره وکړه چې د مخ مې د جهنم د خوا سره راوړو د جنت خوا ته بس او پر دې قسم ورسره وکړي چې الله ستا پر ذات مې دې قسم وي له تا سره مې دا وعده ده بیا به څه نه درته وایم بیا شی نه غواړم حدیث شریف کې دا رقم راځي وایي چې څه وخت تیر سي بیا د انسان الله جل جلاله ته بیا زارۍ شروع کړي څه وخت صبر وکړي بیا زارۍ شروع کړي الله یې څه مې دا د جنت خوا ته ورنږدې کړه د جنت دروازې ته چې ما دا دروازه یې وینم بس الله رب العزت ورته وایي تعالی ما سره وعده وکړل او تا قسم پر دې باندې وکړي چې زه بیا به شی نه غواړم ما صرف مخ مې د جهنم څخه د جنت خوا ته کړه بس تا ما سره پر دې قسم وکړي بیا دې هم د هغه قسم باوجود اوس بیا دا خبر راته کوي چې ما د جنت دروازې ته مخ برابر کړه چې زه د جنت دروازه ووینم بیا قسم ورته وکړي چې د دې قسم پر الله جل جلاله باندې د دې د الله په نومانو د الله په صفاتو قسم کدی بیا بل خواست وکړي بس دا نو اخري خواست بیا دا وعده ده د الله سره او دا ډیره مضبوطه او کلکه وعده ده چې بیا به دا وعده نه متي بس بیا نو بل شي نه غواړي بیا الله رب العزت د جنت دروازې ته برابر کړي دی چې دا د جنت دروازه وویني دا د جنت شان وویني دا شوکت وویني حیران ودی ته چې دا څه حال دی بیا په دې باندې صبر وکړي څه وخت صبر وکړي څه وخت یې صبر کړی څه وخت بعد وایي یا الله په خالي به دا دروازه ورننه باسه بس بیا الله جل جلاله ورته وایي قسم چې دې کړی او وعده چې دې کړې وه او تا څونه کلکه وعده له ما سره کړې زه به دا وعده بیا نه ماتوم او بیا به زه له تا شی نه غواړم نو دا د انسان حالت دی دا د انسان کمزوریانې دي دلته الله جل جلاله مشتدا وایي یا عباد انما هي اعمالکم احصیها لکم دا ستاسې عمل ستاسې دپاره زه ټولوم د الله جل جلاله د حساب او د کتاب کاته چې جوړه کړې دا ستاسې دپاره ده د الله تبارک وتعالی په دې کې فایده نشته ثم وفیکم ایاها د دې به پوره بدله بیا څوک درکوي الله جل جلاله به د دې بدله درکوي د انسان په دې کې فایده ده د انسان په دې کې ګټه ده د الله جل جلاله په دې کې هېڅ ګټه نشته